الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قرآن كريم دا تفسير أو دا ترجمه درسنا دا الله بتوفيق سر منغا روان کړي وو. باغی کې منغا سورة النحل ترسیدلی و، څوارلسمه سپاره کې سورة النحل، او په سورة النحل کې منغا څلوېښتم نمبر آیت ترسیدلی و. په دې اخرني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د هغه مشرکانو تذکره وکړه چې هغوی دا به وي موږ دا ګناه په دې کوو ځکه چې د الله خوښه ده، والعیاذ بالله. دغه شان الله سبحانه وتعالی بیا په هغوی باندې رد کړی. دا خبره پکې الله بیان کړې ده چې قیامت راتلونکی دی او راځي به ده، یقیني خبره ده. بیا الله سبحانه وتعالی هغه نعمتونه ذکر کړي دي چې کوم به هجرت کوونکو ته میلاویږي. په آخرني دوه آیتونو کې دا خبره بیان شوه چې الله دا پیغمبر په انسانانو کې رالیږلی دی، نو داسې اولنی پیغمبر خو نه دی چې په انسانانو کې راځي، بلکې مخکې پیغمبران هغه هم سړي وو، نارینه وو، انسانانو. الله وایي تپوس وکئ د اهل علمو نه، تورات ولنه، انجیل ولنه، چې هغوی ته هم پیغمبران راغلي وو او هغه هم انسانان وو. دا پیغمبران الله رالیږلي وو په ښکاره دلیلونو سره او په کتابونو سره، بالبینات والزبر. الله دې پیغمبر ته دا خبره هم کړې ده چې موږ تا ته وانزلنا الیک الذکر، موږ تا ته دا قرآن درلیږلی دی لتبین للناس ما نزل الیهم، چې ته خلکو ته بیان کړې هغه څه چې دوی ته نازل شوي دي، یعنی وضاحت ته قرآن وکړي. نو الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لیږلی دی د قرآن کریم د وضاحت دپاره، د دې د واضح کولو لپاره چې د الله د خبرو څه مقصد دی، د الله د خبرو څه مطلب دی. نو هغه سړی به ډېر قمقلي وایي چې موږ چې صرف په قرآن باندې عمل کوو بس، او د حدیثو نه منکري، نو هغه نه به درته تپوس کوي چې تا ته دا قرآن چا واضح کړی دی، ته په قرآن چا پوه کړی. نو قرآن د وضاحت دپاره پیغمبر رالیږلی شوی دی. ښه قرآن مني او وضاحت یې نه مني. هغه چا چې ذمهواري لګېدلې دی چې هغه به قرآن واضح کوي، د هغه خبرې نه مني او وایي زه قرآن منم، دا خو دروغ شو. نو کوم سړی چې د پیغمبر د حدیثونو نه منکر دی، نو دی په اصل کې د قرآن نه منکر دی. دی په اصل کې د څه نه منکر دی؟ د قرآن نه منکر دی. د هغې نه بعد بیا په دې راروان دوه درې ایتونو کې الله سبحانه وتعالی مشرکان یرولی دي چې دوی د دې شرک نه توبه وباسي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ایمان راوړي او د قیامت په ورځ باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات، أين پأمن کی دی آغا کسان چی چلون کئی دا بدو کارونو. خدوی پأمن کی دوی نیری کم خلق چی دا بدو کارونو چلی جوڑ کرلی دا دین خلاف لگیا دی، د الله په نافرماني کې اختري. دوی ولې په امن کې دي چې دوی نه هېرېږي دې خبرې نه، د کومې خبرې نه؟ ان یقصف الله بهم الارض، چې خخ به کړي الله دوی په ځمکه کې، او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا به راشي دوی ته عذاب د داسې ځای نه چې دوی به نه پوهېږي. یېرېده پکار دی الله، دوی نه هېرېږي دې خبرې نه. الله وزي په ازمکه کولاو کوم دو ټوکړې کوم دوی به کې ورننه باسم نو څه به وکړي دوی؟
یا به پرې داسې ځینې عذاب راولم چې دوی په ګمان کې به هم نه راځي. او یأخذهم فی تقلبهم، یا به ونیسي دوی لره په اوړېدو راوړېدو کې، یا په اوړېدو راوړېدو د دوی کې. فما هم بمعجزین، نو نه دي دوی چې عجزه کړي الله لره. الله به راونیسي دوی په اوړېدو راوړېدو د دوی کې. د دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی دوی چې د دنیا په دې کارونو کې اوړي راوړي، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، الله وایي دوی له پکار ده چې ویرېږي کیدای شي د دقې په دوران کې به زه عذاب راولم. یا تقلب یې اوړېده راوړېده په طلایانو کې، په طلای کې به پروت وي، الله وایي دی به ښه په امن ودی او یېرېږي به نه، او زه به پرې عذاب راولم. د داسې ځینه به پرې عذاب راولم چې دی به ورته حیران شي. یا تقلبهم معنی دا چې اوړېده راوړېده په سفر کې، دوی چې د یو ملک نه بل ملک ته الله وایي روان دي او د یوې علاقې نه بلې ته ځي، نو زه خو په دې قادر یم چې د دقې په دوران کې پرې عذاب راولم. الله وایي دوی له یېرېده پکار دي. فما هم بمعجزین، دوی څه الله لره عجزه کولی خو نه شي، د دوی خو دومره طاقت نشته چې بیا د الله د دې عذاب نه پټ شي او د الله د عذاب نه وتښتي. سورة الملک کې هم الله دې خبره کړې ده، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. ای تاسو نه یېرېږئ د هغه رب نه چې په اسمانونو د پاسه دی چې په تاسو باندې د ځمکه کولو کې او دنم کې نه یېرېږئ تاسو؟ یا د باندې دغه اسمانونو والا د اسمان نه د کاڼو باران راووري نو تاسو نه یېرېږئ؟ د الله نه یېره پکار دی. د الله د عذاب نه به په امن کې کېږي نه، دا به نه وي چې بس د الله عذاب په ما نه راځي زه ښه سړی یم. الله وایي افامن اهل القرى، سورة الاعراف کې الله وایي آیا دا کلي والا نه یېرېږي دې نه؟ ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون، دوی د دې نه نه یېرېږي چې زموږ عذاب به پرې د شپې راشي او دوی به ودی. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون، دوی نه یېرېږي دې خبرې نه چې دوی به د دنیا په کارونو کې مصروفه وي او ښه مست به وي او ښه لوبې به کوي او زه به پرې د ورځې عذاب راولم. دوی نه یېرېږي دې. دې ځکه الله یره ورکوي، یره چې ویېرېږئ د هغه عظیم رب نه، د هغه د عذاب نه، او په امن کې کېږه مه چې بس د اوسه پورې په ما د الله عذاب رانغی، د همیشه به د الله د عذاب نه یېرېږي. ښه همیشه. ګوره موږ خو د ګناهونو ګوډي یو، خو راشه واوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال. عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به په دې مدینې باندې وریځ راله، توره وریځ به را روانه وه، یا به سیلۍ چلېده، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ رنګ به بدل شو د یېرې د لاسه، او کور ته به ننوتو او بیا به ترې وتو، او دننه به راتو بهر ته به وتو، دننه به راتو بهر ته به وتو. وایي ما ورته چې یا رسول الله دا خو وریځې دي، سیلۍ ده، باران به راورېږي، ته ولې یېرېږي؟ او تا له خو الله هر څه بخلي دي. وی ما ته وی چې عایشې څه پته لګي دا د عذاب وریځې راغلي، څه پته لګي دا سیلۍ د عذاب سیلۍ په موږ باندې را روانې. او زموږ دې زړونو ته وګورئ، دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې هغه ته الله ویلي دي چې څو پورې ته د دوی په منځ کې زه په دوی عذاب نه راولم، او هغه په خپل ځان باندې یېرېږي د عذاب نه. کیدای شي دا وریځې چې ته کې تورې روانې دا به کیدای شي څه پته لګي د عذاب وریځې، د سیلۍ د عذاب وي، د زلزله عذاب وي، د طوفان عذاب وي د الله. په موږ باندې قسمه قسم حالات رالو، دنیا وخوځي، ځمکه وخوځي، خو زموږ ایمانونه نه خوځېږي. اوس دا بیماري وچلېده، د څو میاشتو نه قیسه روانه، په لکو خلک په دې کې مړه شو، ټوله دنیا یې وخوځوله سما، خو زموږ هغه ایمانونه ونه خوځېدو. یره د الله نه ډېره نه شو. دا سوچ چا ورکړو چې آخر ولې، خو به دغه سوچ دی چې د دې بیمارۍ چې څه علاج راووتو که نه، تجارت کولاو شو که نه، لاکډاون یې به کله ختمېږي، او دا لارې کوڅې به کله کولاوېږي، او دا ټکټونه به کله میلاوېږي، او جهازونه به کله بیا راځي.
او کله به ځي صرف دغه تپوس دی خو دا تپوس نه شي چې ولې دا حالات دې ته راورسېدو ولې دا هر څه وشو ولې دا امتحان په موږ باندې راغی نو دې ایتونو کې یره ده چې د الله د عذابونو نه په امن کې کېږئ مه ګورئ الله هر ټیم عذاب راوستی شي داسې ځینې الله وایي زه به عذاب راولم چې من حیث لا یشعرون د دوی په ګمان کې به هم نه راشي او د رب العالمین د عذاب نه به په دې یېرېږي ځکه چې د هر شی د الله لښکر دی وما یعلم جنود ربک الا هو او د الله لښکرې صرف الله ته معلومیږي د هر شي نه د الله لښکر جوړېدی شي د هر شي نه ګورې ښه ته دا سوچ مه کوه چې صرف عذاب دې ته وایي چې ځمکه به کولویږي زه به پکې دننه ځم نه عذاب په ډېرو شکلونو سره راتلی شي په ډېرو شکلونو سره هر شی د الله لښکر دی ګوره ښه اوس موږ په دې جومات کې نه شو که نه او الله وغواړي دا چت راولېږي نو ټول به ختم شي معمولي یو څو سکنډه زلزله راشي دا دنیا در دل کوي په بل طرف یې لاړې تیزه سیلۍ به وچلوي دا هر څه به ختم شي تیز باران به راشي سیلابونه به جوړ شي خلک به پکې ډوب شي مړه به شي نو د الله لښکر ته دا مه چې صرف یو قسم عذاب به الله راولي هر شی د الله لښکر دی هر شی د الله لښکر دی بیماري به د باندې راولي دا هم عذاب کېدی شي داسې بیماریان الله پیدا کړي دا نږدې وي دا وایرس والا چاته ښکاري د دنیا غړ ملکونه انګریزان چې دعوې به یې کولې وي مونږ څه یو هغه ورته جاړي نو د غرب نه یره پکار ده د هغه عظمت په زړه کې راولي د هغه قدر کوي د غرب او هر ټیم دا سوال کوي چې الله مونږ د خپل عذاب نه لرې ساته رب العالمین دې مونږ د عذابونو نه په امن کې ساتي الله دې مونږ د امتحانونو او مصیبتونو او فتنو نه لرې ساتي او یأخذهم على تخوف یا به ونیسي دوی لره په یرې سره یعنی داسې د دې اوس څه مطلب دی چې په یرې سره به یې راونیسم مطلب دا دی چې داسې ژوند به دوی له ورکړم چې هر وخت به په یره کې تېروي بعضو مفسرین ویلي مطلب او یأخذهم على تخوف په مالونو کې به له کمی راولم دا مالونه به ترې واخلم دا ټول الله عذابونه کېدی شي فإن ربكم لرؤوف رحيم یقینا رب ستا ضرور شفقت کون کے مهربان دی سوال دا دی دلته چې خبره د عذاب روانه ده او یا الله مهربان دی د دې دغه سره مناسبت شته ها تاسو یې کېدی شي دی جوابي بارک الله فیک کېدی شي مطلب دی چې لکه دا خلک څه څه وکړي خو که الله ته واپس شي الله یې بیا بخي خو دې کې یو بله ښایسته معنی پرته ده الله وایي زه به عذاب راولم د ځمکې زه به عذاب راولم دې ځینې چې دوی به نه پوهېږي زه به عذاب راولم دوی به د شپې ودی او زه به پرې عذاب راولم داسې ځینې به یې راونیسم چې دوی به ګمان کې به نه راځي بیا وایي زه وایي بخونکی مهربانه یم شفقت کوونکی او نو بلکل دا دقه شان جواب شو څنګه چې ضرور وي چې انسان ډېر ګناهونه وکړي الله ته واپس شي الله مهربانه صحیح ده خو یو ښایسته جواب د دې دا دی چې الله یره ورکړه چې زه د عذابونه راوستی شمه یریږئ خو بیا وایي زه شفقت کوونکی یم د الله شفقت دا دی چې د عذابونه په موږ باندې یکدم نه راولي راوستی شي خو یې نه راولي نو دا د الله شفقت شو که نه لکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله یو سړی هېڅوک دومره صبر نشي کولی لکه څومره چې الله کوي څنګه وایي دا خلک ورته اذیت رسوي څوک ورله بچی ثابتوي څوک ورسره شریکان جوړوي څوک یې نافرماني کوي څوک څه کوي څوک څه کوي او الله بیا هم دې خلکو له رزق ورکوي او په دوی عذاب یکدم نه راولي خو دا مهربان رب شو که نه در الله مهرباني شوه که چې مخلوق ورسره بعض پکې داسې دي چې دشمني کوي الله سره او الله هغه مخلوق هم ساتلي هغوی له هم رزق ورکوي
خو یو حدیث کې دري چې الله ګوره ظالم پرېږدي چې څه کوې کوه خو چې روي نه شي که نه نو بیا د الله رانیوي داسې چې بیا نه پرېږدي ان بطش ربک لشدید د الله رانیوه بیا ډېر سخت لکه څنګه چې الله بل ځای کې وایي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى د الله رانیو بیا دغه رانیوي چې کله یو کلي والا مستي پکې ډېره شي که نه او د حد نه واوړي الله وایي چې زه بیا راونیسم نو زما رانیوه بیا دغه یي چې ټوله واروم هر څه وله ختموم رب العالمین ډېر مهربانه بادشاه دی ډېر مهربانه زموږ دې ګناهونو ته وګوره زموږ دې حالاتو ته وګوره زموږ دې نافرمانیانو ته وګوره او هغه رب بیا موږ له مهلت راکوي بیا هم مهلت راکوي وایي خیر دی توبه وباسئ خیر توبه وباسئ توبه موږ وباسو خوشحالېږي بیا هغه توبه موږ وباسو خوشحالېږي به څوک خوشحالېږي بیا الله اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی خپل عظمت وبیانوي چې وګوره دومره عظیم رب دی دومره اوچت شان والا دی او دا خلک ورسره بیا هم شریکان جوړوي څوک ورسره باباګان شریک کوي څوک ورسره ګټې ونې شریک کوي څوک ورسره بوتان شریک کوي هر قسمه مخلوق چې شریک کوي نو واوره د الله شان أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي نګوري دوی هغه څه ته چې پیدا کړي دی الله د هر یو شیز نه یتفیأ ظلالو اوړي راوړي سورې د دغه شي عن الیمین والشمائل د ښی طرف نه او د ګس طرفونو نه د الله عظمت واوره دلته اوس هر شی چې الله پیدا کړی الله وایي د سوري اوړي او راوړي کله ښی طرف ته سوری واوړي او کله ګس ته واوړي ولې سجدا لله سجده کوونکي الله ته وهم داخرون وغوی یجزي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض او خاص الله لره سجده کوي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي من دابه د څاروونه والملائکه او د ملائکونه وهم لا يستكبرون او دوی لوی نه کوي هر شی الله ته سجده کوي هر شی الله ته سجده کوي او دا ظالمان راولېږي دغه سره شریکان جوړوي دغه عظیم رب سره پیریان انسانان حیوانات جمادات ملائک تر دې چې د هر شي سورې سحر او ماښام هغه هم الله ته سجده کوي داسې عظیم رب دی اوس ملائکو ته وګوره څومره لوی مخلوق دی ځان څومره لوی مخلوق دی څومره زورور مخلوق دی هغه زورور مخلوق سره د خپل زوره الله ته عاجز دی الله ته سجدې لګوي د الله بندګي کوي الله وهم لا یستکبرون لوی نه کوي هغوی وایي او څومره عجیبه خبره چې دا کمزوری انسان دا د خاورو نه پیدا انسان او د دنې چې په خېټه کې ځان سره ګندګي ګرځي را ګرځي او دا چې د مرګ ژوند یې څه اعتماد نشتی څه یقین نشتی دا چې په غاښ یې دړلی شي بیا ټوپونه وهي دا چې په غوږ یې دړلی شي نو بیا ټوله دنیا خبرې کوي دا کمزوری انسان بعض به پکې ویني د الله مقابلې ته ولاړي د الله نافرمانیانو ته به ولاړي لکه راشه وګوره د الله د دومره لوی لوی مخلوق الله ته عاجزه دي او ته دومره کمزوری مخلوق د الله خبرو ته غاړه نه ږدي د الله احکاماتو ته غاړه نه ږدي واوره د ملایکو حال څومره لوی مخلوق دی که نه خو دې ته وګوره يخافون ربهم من فوقهم یریږي دوی د خپل رب نه چې پورته دی د دوی نه اوچت دی په دوی باندې دا دلیل دی چې الله کوم ځای کې دی د الله په عرش ته پاسه دی ځکه الله په هر ځای کې وی
نو بیا دلته څنګه الله وایي چې دوی یېرېږي د خپل رب نه چې هغه به دوی د پاسه دی ویفعلون ما یؤمرون او کوي دوی هغه څه چې دوی ته حکم کېږي ملائک چېرته د الله نافرماني نه کوي سورة التحریم کې شتي که نه لا یعصون الله ما امرهم الله چې ورته څه وایي کوي د کله نه چې الله دا ملائک پیدا کړي دي دوی د الله په بندګۍ کې مصروفه دي حدیث کې راځي چې په اسمان کې 4 ګوتې ځای خالي نشته 4 ګوتې په هر ځای کې یا یو ملک په سجده دی یا بعض په رکوع کې دي بعض دعاګانې غواړي بعض الله ته عاجزي کوي او بعض طواف کوي البیت المعمور نه ټول په دې عبادتونو کې مصروفه دي په روایت کې راځي چې کله قیامت راشي وایي دا ملایک به وایي چې سبحانک ما عبدناک حق عبادتک یا الله موږ ستا داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه اوس یو مخلوق ټول عمر د الله بندګي وکړي او دی الله ته وایي ما ستا داسې بندګي ونه کړه لکه څنګه چې پکار نو موږ ته به الله ته څه وایو موږ څه بندګي کړې ده الله نو دومره لوی رب دی دومره عظیم رب دی خو دې رب سره بیا شریک جوړول بد کار نه دی نامناسبه نه دي ظلم نه دی هر څه دي نو ځکه الله څه ووایي وقال الله او ویلي دي الله لا تتخذوا الهین اثنین منیسئ حقدار د بندګۍ دو حقدار د بندګۍ منیسي دا نه چې تر الله بندګي هم کوي او د هغه سره د بل معبود هم جوړ کړی انما هو اله واحد یقینا هغه حقدار د بندګۍ یو دی حقدار د بندګۍ صرف یو الله دی نه بت نه کاڼی نه ونه نه تعویز نه بابا نه پیر ملنګ نه درګاه نه دربار نه لوی ځوان نه درویزه نه اخوندان نه پیران او نه سیدان او نه دا باباګان هر څوک چې دي دا د دې لایق نه چې د الله سره شریک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوچت مخلوق شته نشته دا پیغمبر هم ته د الله سره نشي شریک کولی ځکه چې خو د هغه بنده دی که نه پیغمبر خو د خپل رب بنده دی نو ته بنده څنګه رب ته رسې اوس الله خالق دی او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی الله دا مخلوق پیدا کړی دی نو چې ته راولګې دا مخلوق د خالق سره یو ځای کې نو څومره لوی ظلم دی وکړو نو پیغمبر به هم د الله مرتبې ته نه رسي فإیای فرهبون نو خاص ما نه یروکئ صرف به یېرېږي د چا نه د الله نه نو که اوس دلته څوک دا تپوس وکړي چې یره خو خلک د انسانانو نه هم کوي نو څه فرق ده په طبیعي کې او په دې کې کومه یره به صرف د الله نه کوي موږ یې وضاحت کړی بعضو درسونو کې تاسو ته مخلوق نه یېرېږي بس خلک نه یېرېږي بیا خو ټول مشرکان دي بیا خو ټول مشرکان شو ټول د الله نه یېرېږي د غیر الله نه یېرېږي بیا خو ټول شرک کوي الله وایي صرف زما نه یېرېږي نو د دې وضاحت داسې دی اول خو دلیل دی دا ستاسو په کمزورتیا باندې چې د عقیدې مسله ورته نامعلوم او دویمه وضاحت یې داسې دی یره د هغه څه په باره کې کول چې په هغې باندې صرف الله قادر دی دا یره به د مخلوق نه کوي دغه یره ترې مراد دا یره به صرف د الله نه کوي لکه اوس ته د یو سړي نه یېرېږي چې ما به زما رزق به بند کړي دا یره صحیح ده صحیح ده یاره ولې نه صحیح ځکه چې د رزق بندول کولا وهل کمول زیاتول د چا کار دی او د الله کار دی ته یېرېږي چې الله پلانې به راباندې بچي بند کړي بچي دا یاره صحیح ده نه ده صحیح
لکه بعض وایي چې د دغه بابا درګاه له دربار له چې ورشو که د هغه ځینې دې بوټی وشو کوي دلته دې هغه ځینې دې لرګی راوړو نو دنیا به د باندې نسکوره کي دنیا به د باندې څه کي نسکوره کي دا یره مناسب ده نه دا یره صرف د الله نه به کي هر چې طبیعي یره ده عام د انسانانو په منځ کې نو په دې باندې په دې کې څه حرج نشته خو هغه کار کې به صرف د الله نه یېرېږي په کوم کار باندې چې صرف الله قادر دی پای کې به د مخلوق نه یېرېږي مخلوق به د الله سره په دغه کې نه شریک کوي وله ما فی السماوات والارض او د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي وله الدین واصبا او خاص هغه لره بندګي ده همیشه خاص د الله بندګي همیشه ده دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې نور چې څومره معبودان هم تاسو جوړ کړئ خو هغوی به ختمېږي لکه اوس یو سړی راولګېدو د الله سره یو انسان شریک کړو نو د انسان به مري که نه به مري مري به لرګی شریک کړو د لرګی به ختمېږي که نه به ختمېږي ګټه ونه هر شی چې شریک کړو دا به ختمېږي نو پاتې کېدونکی ذات یو الله دی هم د هغه بندګي همیشه پاتې کېدونکی ده ځکه وله الدین واصبا خاص د الله بندګي دا همیشه پاتې کېدونکی بندګي ده دغه یو بندګي به پاتې کېږي ځکه چې دغه یو ذات به پاتې کېږي افغیر الله تتقون ای نو سوا د الله نه یریږئ تاسو وما بكم من نعمة فمن الله او هغه چې تاسو او هغه چې په تاسو باندې څه نعمتونه دي نو د طرف د الله نه دي یعنې مطلب دا چې هر څه د الله درکړي دی بیا هم یېرېږئ نورو نه دې کې فایده وما بكم من نعمه هر نعمت چې په تاسو دی د الله د طرف نه دی نو د نعمتونو نسبت به الله ته کوئ خپل حول او قوت او طاقت ته به یې نه کوئ چې راځي زموږ د مهارت د لاسه او زموږ د تعلیم د لاسه موږ د پراخه ژوند تېرو بعضو ته ووایه که نه چې لا دومره مال درس بس دا چې زموږ هغه مزدوري ده دا څه ده مزدوري ده او بعض وایي زموږ دماغ دي بعض وایي زموږ سبقونه ډېر دا ټولې غلطې خبرې دي د نعمت نسبت به چا ته کې الله ته کې وما بكم من نعمة فمن الله هر نعمت چې دی دا د الله طرف نه دی هر نعمت چې نو ته به داسې وایي څوک د نه څه ته پوښتې بس وایي الله طرف نه دی الله را کړي دي څه چې دي د الله دي څه چې واغستی شو د الله دي څه چې پاتې شو د الله دي څه چې نشته د الله دي هر شی د الله دی وما بكم من نعمة فمن الله خو بېوفایي ته وګوره د دې مشرکانو د مشرکانو دې بېوفایي ته وګوره ثم إذا مسكم الضر بیا کله چې ورسي تاسو ته څه تکلیف فإلیه تجأرون نو خاص هغه الله ته چغې وهئ په مصیبتونو کې به صرف چا ته چغې وهئ الله ته وایي ګوره د مکې مشرکان هم په دې حقیقت باندې پوه وو چې زموږ دا بوتان موتان څه نشي کولی ځکه به په مصیبت کې صرف الله ته چغې وهلې ما دا خبره تاسو بار بار بیان کړې ده چې د مکې مشرکان د هغه زمانې مشرکان زموږ د زمانې د مشرکانو نه غوره دي ولې ته غوره دي هغوی به په سخته کې صرف الله رابلو په راحته کې به کفر کوو هغوی به په راحته کې کفر کوو په سخته کې به صرف الله رابلو قرآن کې ځای په ځای الله دا خبره ذکر کړې دی کله چې به هغوی په کشتۍ کې سواره شو او سیلۍ به پرې راغله ګډوډ به یې کړو چپې به پرې راغلې بیا به یو الله رابلو خو چې کله به الله وچې ته راواړول نو بیا به یې شرک شروع کړو او زموږ د زمانې مشرکان په راحته کې خو شرک کوي په سخته کې وله سم زور ورکوي الله ته په هر ځای کې یېر دی مشرکانو ته د مکې مشرکانو ته بیا هم په سخته کې الله یادو نو کوم مشرکان ښه شو هغه که ده هغه ښه شو بعض موږ ته غوسې شي دا قبر پرست او دا مشرکان وایي تاسو موږ د مکې د مشرکانو په شان کوئ چې دا ایتونه راته وروئ
نو زه درته وایم نه نه خفه کېږه مه د مکې د مشرکانو په شان کومه نه د هغوی نه دې بدتر ګڼمه مکې مشرکانو په شان دا راشه په سند کې او زموږ په ملک کې قبر نه خلک طواف نه کوي کعبه یې نه جوړه کړې حج نه خلک ځي هلته که نه ځي زمزم اوبه یې پکې جوړې کړي دي شیطانان پکې شتي د ویشتو دپاره هغه ځي ګوره څه نوم د باندې یې نوم هېر شو او لړکانه کې ده خو دغه درګاه نوم مانې هېر شو ښه مشهوره ویډیو دا خلک چې په تورو اوبو لامبي او یو څه کوي او بل څه دا کار ابوجهل کړی ابرهه چې کله کعبه جوړه کړه دویمه په یمن کې نو د مکې مشرکان پرې غوسه وو نو هغه یو ولاړ هلته نور اوس خو په ابرهه نه رسېده او تسمات یې ورته پکې وکړو او مشرکان خو دا غیرت یې و چې یو ځای کې د الله کور شته نو څنګه دی د الله کور جوړوي بل څنګه کعبه جوړوي او زمونږ هغه لګیا دي که درګاهونه که قبرونه که هر څه دا ګوره تاسو به ویډیوګانې لیدلي دا پیران ولاړي او دا خلک راځي په خپو کې ورته سجده لګوي لیدلي هم دي که نه هم دي لیدلي دا کفر او شرک ابوجهل هم نه دی کړی په دې طریقې سره هغوی کفر او شرک نه دی کړی نو د زمونږ د زمانې مشرکان دا بدتر دي د هغه زمانې د مشرکانو نه زمونږ خو چې معمولي سخته پیر بابا راورسي سخته کې ورته الله یاد دي نه په راحته کې الله یاد دی نه په سخته کې الله یاد دی لوی ځوان راورسي مشکل کشا ورته ولې وایي وایي دوی جي د خلکو مشکلات حل کوي د بعضو کتابونه موږ سره شته مکتبه کې پراته دي داسې کفریه او شرکیه خبرې پکې دي صوفیانو او دې قبر پرستو لیکلي جنید بغدادي دو ډېر یادوي تاسو به اورېدلی وي د بعضو مولیانو نه دوی قصې چې ړقې وایي جنید بغدادي را روانو جنید بغدادي کته او جنید بغدادي بره نو دی جنید بغدادي ته یو ورځ د یو کس کشتۍ په اوبو کې نښتې وه حاصل د قصې داسې دی نو هغه وایي چې یا جنید ته را مدد شو وی چې کله جنید راغی هغه وی چې یا الله الله یې راوبلو وی جنید پرېښه وی چې زه اوس ته پوه شه الله پوه زه ته لاړم چې هغه بیا په هغه قضیې کې ولاړ پاتې شو که جنید راغوښتی و نو هغه راتو خو چې د الله نوم یې واخیستو نو بیا هېڅ هم ونه شو والعیاذ بالله دا د نن سبا د مشرکانو عقیدې دي زموږ د دور ابا وي تاسو موږ د مکې د مشرکانو په شان کوئ نه د مکې مشرکان ستاسو نه په 1,00,000 درجه غوره او که غیرت د الله دپاره هغوی داسې کفر او شرک ونه کوي داسې که الله ګوره څه وایي اذا مسکم الضر کله چې په تاسو باندې سخته راشي فالیه تجأرون نو دغه الله ته بیا فریادونه کوئ ثم اذا کشف الضر عنکم بیا کله چې لرې کي تکلیف ستاسو نه سخته پرې راغلې وه الله ته چغې والې الله وایي ما هغه سخته لرې کړه ګوره بې وفایي ته هغه سخته چې کله الله لرې کړه اذا فریق منکم بربهم یشرکون نو بیا شوی یو ډلې ستاسو نه د خپل رب سره برخداران جوړول یا شوی یو ډله ستاسو نه د خپل رب سره برخداران جوړوي هلته وی وي الله که دې بچ کړو نو موږ به ستا بندګي کوو خو چې کله الله بچ کړو نو په خپله خبره پاتې شو پاتې نه شو بیا شرک ته واوړېد په دې مسلمانانو کې هم داسې الله وی کله چې انسان ته تکلیف ورسېږي ضر دعانا بیا موږ ته چغې وایي قاعدا او قائما كولاړي او کناسي او کملاسي فریادونه چاته کوي الله ته کوي بس پکې حجامت هم لږ غټ کړي د سختو په دې ورځو کې حجامت څه کړي لږ غټ کړي او تسبیح هم پیدا کړي او سپینه ټوپۍ هم واچوي د جومات نه بیا لږ لیټ هم راوځي ته به وایي چې سړی بس لاړ دینداره شو نو هغه مصیبت پرې راغلی دی
الله وی چې کله چې زه دغه سخت لرې کړم اعرض ونأى بجانبه الله وی بیا زموږ د دین نه مخ واړوي په بل ځای کې وی مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه الله وی زموږ نه داسې مخ واړي لکه د سره چې د موږ ته چغه نه وایي بیا لاړ شي چې څنګه ورته پته ولګي چې یاره مسله ختمه شوې ده بس ډایرکټ نایي په چاپ کې ناستې اول به پلیټ راکوي بګیره منځونه پاتې هر څه خلک تا خو الله ته چغې وایي تا خو فریادونه کول نو چې هغه الله د سره ښه وکړو نو تاسو په بدله کې دا کې په کار خدا و چې ستا دینداري ښه ډېره شي هغه الله ته د سختو نه راوویستې د مصیبتونو نه راوویستې ته بیا د هغه دښمنۍ ته دې بډې ووالې بیا د هغه دښمنۍ ته ودرېږي نو دا د انسان حال دی انجام یې څه شي لیکفروا بما آتیناهم چې ناشکري وکړي دوی د هغه څه چې ورکړي دي موږ دوی ته دغه انجام شي که ناشکري وکړي نو الله ولم دمکی ورکړې ده ګوره فتمتعوا نو مزې واخلئ فسوف تعلمون نو زر ده چې پوه به شئ تاسو ځئ مزې واخلئ د دمکی الله طرف نه ګوره الله چې ده وایي چې زر ده چې پوه به شئ نو ګوره ډېره خطرناکه خبره ده پوه به شئ چې کله د عذاب راشي او پوه به شئ چې کله قیامت راشي او پوه به شئ چې کله د باندې مرګ راشي الساده نه کله اخلي که نه الله بیا ورته پته ولګي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا او ګرځوي دوی هغه چا لره چې نه پوهېږي برخه د هغه مال نه چې ورکړی دی موږ دوی ته مما رزقناهم د هغه مال نه چې ورکړی دی موږ دوی ته دا د مشرکانو بل عیب واوره مال ولا چا ورکړی دی الله رزق ولا چا ورکړی دی الله او دوی به دغه رزق راواغستو دغه الله چې ولا څه ورکړي دي دا به دغه خپلو باباګانو او بوتانو دپاره ورکړو ویجعلون لما لا یعلمون هغه چا لره چې نه پوهېږي نو دوی په خپل هم نه پوهېږي په دې خپل کار ورسره دلیل نشتی او دغه بوتان او دا قبرونو ته دا ودرېده او د خاورو دا ډیري دا هم په څه نه پوهېږي دوی برخه ورکوي هغوی له د هغه څه نه چې الله وله ورکړي دي دومره ظالمان دي څنګه وله برخه ورکوي ځي د هغوی په قبرونو باندې ګلونه لوري ګلونه پې شیندي که نه شیندي څادرونه پې قیمتي اچوي که نه اچوي بعضې د ګلابو په اوبو باندې یینځي او بعضې په پیو باندې یینځي او قیمتي خوشبویانې او ځي دا پیسې هلته ګزاري ځي نظرانې دي او دا ځي منښتې دي څوک چا چیني راغستې ده او چا مالګې راغستې ده او چا وریجې راغستې دي چا تیل راغستې دي ظالمانو دا څه چې ورکوئ د ده په نوم باندې دا خو د هم الله در کړي دي نو هغه شی چې الله در کړی دی هغه دې راواغستو د الله په دشمنۍ کې دې ولګو بل دې پکې برخه ورکړه دا د هغوی طریقه وه د الله مال دی او برخه به پکې دوی غیر الله له ورکول هغه باطلو معبودانو له بلکې یو ناشنا کار خو یې دا کړی و سورة الانعام کې الله دا خبره ذکر کړې چې کله به د دې مشرکانو سره سمال وکړه نو په هغې کې به یې یوه حصه د خپلو بوتانو دپاره ویسته لکه اوس پټی دی ورسره نو د پټي یوه برخه دا د چا ده د الله ده او یوه برخه د چا ده دا چې د بوتانو ده سورة الانعام کې الله وایي هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دا چې د الله برخه ده او دا د چا برخه ده دا چې د باباګانو او د بوتانو او زمونږ د دې باطلو معبودانو برخه ده ظلم ته وګوره دا خو یو ظلم وکړو که نه د الله دا مال وله چا ورکړی ځمکه د چا ده د الله ده د الله ځمکه یې تقسیم کړه او د الله سره پکې برخداران جوړ کړو دا خو ظلم وکړو خو بل ظلم ته ګوره الله وایي فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم که چېرته به د الله د برخې نه
کوم برخه چې دوی الله له ورکړې ده خپل طرف نه جوړه کړې ده که د دې نه به څه شی دې خوا راواوړېدو کوم برخه چې د بوتانو ده نو هغه به دوی منع کوو دې طرف ته به څه شی هغې باره کې به څه نه وي خو که د دې ځینې به د الله برخې ته څه شی واوړېدو نو هغه به یې راواپس کوو دې ظلم ته وګوره ظلمات بعضها فوق بعض تیرې په تیرو له پاسه نو الله وایي د دې ظلم ته وګوره تالله قسم په الله باندې لتسألن عما كنتم تعملون خامخا تپوس به وکړی شي تاسو لتسألن عما كنتم تفترون خامخا تپوس به وکړی شي تاسو نه د هغې چې تاسو دروغ جوړوئ د مشرکانو د دین ټول بنا په دروغو باندې الله وایي زه به نه دې تپوس کومه ويجعلون لله البنات او ګرځي دوی الله لره لونه دی بل ظلم واوره یو خو الله له به بچی ثابتو او بچی به له کوم ثابتو لونه جنکۍ څنګه به وي د ملایکې د الله لونه دي دا وي د الله نه پیدا دي والعیاذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الله پاک ته د خبرونه چې دي مشرکانو جوړې کړي دي نو دو ظلمه یو ظلم دا چې الله دپاره بچی ثابت کو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا رحمان ذات چې دی بچی نیولی دی یو خو دا ظلم وکړو نو دویم ظلم بیا بچی څه لونه الکم الذکر وله الانثى الله وایي ستاسو دپاره به زامن وي ستاسو زامن خوښ دي او زما دپاره بچی ثابتوي بیا جنکۍ ثابتوي نو دا بل ظلم سبحانه پاک دی هغه ذات ولهم ما یشتهون او دوی لره به هغه څه چې دوی یې غواړي ناشنا تقسیم یې کړی دی ځکه الله سورة النجم کې څه وایي تلک اذا قسمة ضیزه الله وایي په دې تقسیم کې خو تاسو بیا ظلم کړی دی چې زما دپاره یو بچی ثابتوئ او بیا راله لوڼه ثابتوئ او زامن به ستاسو وي ځکه چې ستاسو زامن خوښ دي نو څومره ظلم د پاسه ظلم حال د دوی واوره الله دپاره خو لوڼه ثابتوي خو دوی ته چې کله د لور زیری وشي نو دوی څه وایي دا ایتونه ډېر فایدهمند دي او زموږ د معاشرې دپاره ډېر اهم دي وإذا بشر أحدهم بالأنثى او کله چې زیری ورکړی شي یو تن ته د دوی ته او کله چې زیری ورکړی شي یو تن د دوی ته په لور سره یو کس ته زیری وشو چې څه دې پیدا شوې ده لور دې شوې ده دې خبرو ته زموږ ډېر ضرورت دی ګورې عربو کې پخوا د عادتو د لوڼو سره به ډېر ظلم کوو بلکې دا لوڼه به ژوندۍ ښخولي ژوندۍ او دا به ولې ژوندۍ ښخولي یو به د دې د لاسه ښخولي وي سبا له بیا دوی زمونږ خو د خلکو سره جنګونه دي او دشمنیانې دي سبا له دوی په یو داسې خاندان کې واده شي چې بیا زمونږ د هغوی سره جنګ راشي نو د دې د لاسه به کمزوري شو دویم به لوڼه ښخولي د غریبۍ د لاسه زوی دی نو زوی خو بیا مزدوري کوي موږ له به سره وړي دا عادت په عربو کې و ډېر مشهور عادت دی دوی بلکې داسې ماشومه به یې روانه کړه چې هغه به په خبرو پوهېده هغه به یې بوتله هغه به یې ښخه کړه ژوندۍ به یې لوڼه ښخولې ښه ژوندۍ اوس عربو نه دا عادت ورک شوی دی که هېچېته نادرا به یي او سبحان الله د عربو قدرتي خبره د دوی لوڼه ډېري د زامنو نه یې لوڼه ډېري او چې دې تپوس وکړي دومره خوشحاله چې حد یې نه وي دې لوڼو له ښایسته ښایسته جامې او دا خرچې او غټې غټې خرچې په هغوی باندې دوی پرې لوڼو باندې سمه خرچه کوي د هغوی تربیت او د هغوی سبقونه نو راشي زموږ پښتنو ته چې لور نومالي لکه په ټوپه کې چې ولي په الله باندې اعتراض دا ولې الله لور راکړه نو ظالمه دا خو الله د الله ورکړه ده الله څه وایي
يهب لمن يشاء إناثا الله زما خوخه د چاله لونه ورکوم ويهب لمن يشاء الذكور او زما خوخه د چاله سور کوم زامن او يزوجهم ذكرانا وإناثا الله يباسو لدوانا ورکم ويجعل من يشاء عقيما الله يباسو لنا آغا اسولم نورکوما دا خود الله کارت تب الله اعتراض کی الله وی زما خوخه د چاله لور ورکوم زما خوخه د چاله زامن چاله دوانا چاله نه ورکوم وذلك علماء فائدة ذكر كي الله بدي آيات كي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور جنكي إذا لكانوا نمخي ذكر كري لكي إذا جنكو دير لوي شان دي بشريات كي او زمان بدي باندي بيانو مشتي الحمد لله اغا بيان لازم بيدا كي واوري عنواني دي لور دا كور بركت او دا الله نعمت ويكي من دير دلائل وآثار نقل كري چي لور يو لوي نعمت لوی نعمت او د پیغمبرانو ته وګوره تاریخ راوچت کا وی ګوره د پیغمبرانو اکثر لونه دي زماني نشتی امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله به یو ملګری به لوروش وکنه او بس ورغه هغه ته به پلاني ډیر خوش قسمت وي ابو ته څنګه وی پیغمبران وی ابا او بنات د جنکو پلاران دي تل الله غشن شان درکو تم د جنې پلار شوي په دې به ورته تسلي ورکوله نو زموږ پښتانه عربو نه هغه جهالت کم شو راغی زموږ پښتنو ته سم ماتم یې که نه په کور کې ماتم خو دې حال ته ګوره بیا زموږ حال ته ګوره الله د مشرکانو حال بیانوي چې دوی ته کله ویلی شي چې پلانیه لور دې شوې ده زیری وله د څه ورکو د لور واوره حال ته ظل وجهه مسودا نو وګرځي مخ د ده تکتور وهو كظيم وهغه د غم نه ډکي مخ یې د غم د لاسه تکتور شي کله چې سړی خفه شي دا مخ څه شي تور شي او دنه الله وي د غم نه ډکي يتوارى من القوم زان پټي د خلقنا من سوء ما بشر به د وجې د بد هغې نه چې زیری ورکړی شوی دی د ته په هغې سره الله اکبر د قرآن ډېر ناشنا کتاب دی ته به چې به زموږ په دې مسله نازلې شوی پښتنو دپاره چې لور وشي کور ته راځي درې سوه ورځي نه راځي دلته الله څه وایي یتوارا من القوم د قوم نه پټېږي ولې پټېږي چې څوک راته دا ونه وایي چې لور دې مبارک شي نه نه بعضو کورونو کې دا رواج دی چې کله لور وشو نو ته به ځې په غم او په ویر کې به شریک کېږي دا زنانه وجاړي لکه د هغوی د کور زنانه ناستې دا بهر نه چې کومې زنانه راځي نو دا به د هغوی سره یو منډ دوه اوښکې تویوي چې زه بس الله تاسو له صبر درکړي لوی مصیبت راغلی مصیبت څه دی چې الله یو روغ انسان ورکړی دا مصیبت دی او چې کومه جنۍ دې جهل ته زه حیران یم نو چې کومه جنۍ راوړي نو خاوند ورته وایي که د نن نه بعد دې راوړه دا غټ قمقل دی بدترین قمقل دی دا بدترین اوس ښځې ته ګوته نیوکه د نن نه بعد دې جنۍ دا د هغې کار دی ځکه پوخا یو کس و چې د هغه نوم ابو حمزه و نو د دې ابو حمزه لور شوې وه نو دی بیا کور ته نه راته خوا کې بل ځای و هلته پروت ناښځې به یې شعر وي مالي ابي حمزه لا یأتینا ابو حمزه له څه چې زموږ خواله نه راځي غضبان الا نلد البنین په دې باندې خفه دی چې موږ زامن نه راوړو نو بیا قسم وکړو وایي زموږ خو مثال د فصل دی چې سره پکې کري عقب راشي د نر شوي ته یې زامن که که نه د ښځې کار خو صرف راوړه دي
ابو حمزه ځان په وچه خبه کړی ښځې څه کارې ښځه خو د نصیب راوړي ته نرشه ته سړی کا د ښځو له پکار ده چې داسې جاهل له داسې جواب ورکوي کوم چې د ګوته سنډې وي کې د نن نه بعد دې جنکۍ راوړي ورته وایي ګوته مه سنډوه زه درته وایم ته نرشه ته یې هلک که که ما دله هلک را نه وړو بیا زما نوم بدل که خو ته به یې هلک کې ته یې هلک که زه یې راوړم ته یې دوه که زه به دوه راوړم وایي داسې ورته وایي داسې زناور انسان ښځه به ویي ټکۍ به ورب الکعبه ډېرې ښځې پکې داسې ولې هډوکې وله مات کړي وایي بیا یې جنۍ راوړه نو ته د هغې په لاس کې ده دا خو د الله طرفه دي بله زموږ په معاشره کې په داسې موقع باندې به دا نه وی چې لور دې مبارک شه یا پلانۍ ابۍ نوسۍ دې مبارک شه نه نه که داسې دې ووایي دا دې ځان له دښمني وکته وایي دی زموږ په دې غم باندې خوشحاله دی مبارکي یې راکړې داسې وایي ښه د جنۍ مبارکي څوک نه لري دا ظالمان دا به نه وایي چې لور دې مبارک شي نه بلکې ته به لاړ شي یو منټ به غلی کښېني په دې غم کې به شریک شي او بیا به راځي دا غم دی دا خو د الله نعمت دی لور دومره برکتي مخلوق الله پیدا کړی دی دومره برکتي په کور کې برکت مال به دې پراخی په کور کې به دې خوشحالیاني او لور چې په پلار څومره مینې دومره په زامن نه وي او دا پلار چې څومره په لور مینې دومره ګوره په زامنو بیا نه وي ډېر اوچت مخلوق دی او ډېره ناشنا رشته ده د پلار او د لور د مور او د لور ډېره ناشنا رشته ده بیا خور که خور شي نو څومره خوږه رشته ده خور په ورور باندې څومره خفه کېږي او دقه جنۍ چې مور شي نو جنت یې د خپو لاندې شي جنت یې د خپو لاندې شي دا دومره اوچت مخلوق دی او موږ پرې خفګانونه کوو الله وایي پټېږي ښه څه سوچ کوي ایمسکوه علی هون سوچ کوي چې آیا وساتي دغه لور لره په ذلت سره ام یدسه فی التراب یا ژوندی خخه کې په خاورو کې الا ساء ما یحکمون خبردار بده د هغه فیصله چې دوی یې کوي بیا دا سړی دا سوچ کوي اوس دې لور سره څه وکړم یا به ما سره یې او د ذلت ژوند به تېروم او یا ژوندی یې ښخوم ختموم یې خو دې لور نه ځان خلاصوم الله وایي دا بده فیصله ده د لور په باره کې داسې سوچ کول دا بد سوچ دی دا غلط سوچ دی څومره لوڼه دي چې هغوی د مور او د پلار سر د عزت لاس اوچت کړی دی عزتمند کړي دي ګوره په حدیث کې دا فضیلت د زوی دپاره نه دی راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا 3 لوڼه او دی ورله ښه تربیت وکړي خرچه پې وکړي او بیا یې واده کړي ښځې ته نو دا د ده دپاره پرده شوه د جهنم ته به نه ځي یو صحابي راپاسې وي یا رسول الله که دوه وي دغه دوه وي وي که دوه مي یو راپاسې وي یا رسول الله که یوه لور وي چې یوه لور مي دا فضیلت د زوی باره کې نشته زوی باره کې نشته نو ټولو ملګرو ته دا نصیحت چې چاله الله لوڼه ورکړي شکر پرې وباسي الله دې له اوچت نعمت درکړي د دوی په تربیت باندې تا ته جنت میلاوي د دوی په تربیت باندې ته د جهنم نه بچ کېږي او ټولو د الله ورکړه زموږ د الله په ورکړه باندې اعتراض نشته ته ورشه د هغه کسانو نه تپوس وکړه چاته چې بچي بلکل نه میلاویږي چې لور څه ته وایي چاله چې الله بچي نه ورکړي هغوی نه تپوس وکړه نو ځکه الله وایي دا بده فیصله ده په دې باندې به اکتفا وکړو 950 نمبر آیت باندې انشاءالله پر روان درس کې به د 80 نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له د الله په فیصلو باندې د راضي کېدو توفیق راکړي او الله دې زموږ بچي که هلکان دي او که جنکۍ دي الله دې ټول نیک عمله لوی کړي او الله دې زموږ د لوڼو او زموږ د بیبیانو زموږ د میاندو خویندو الله دې د ټولو حفاظت وکړي الله دې هغوی
الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې د پیغمبر د بیبیانو په نقش قدم روانې شي. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.